بیدېږي هر څوک پرېوځي خوب خو هر څوک کوي باچا صاحب هم بیده سئ عسکر صاحب هم بیده سئ ملا صاحب هم بیده سئ حاجي صاحب هم ټول خلک بیدېږي ښځه نر چې پرېوځې مخ د قبلې خوا ته واړوه پر ښي څنګ پرېوځه ښی لاس تر لاس لاندې که چپی لاس پر ادامه باندې ادامه خوا ته کښېږده اول وار داسې پرېوځه او په دغه نیت پرېوځه چې دا زما د خواږه پیغمبر سنت هسې خو هم بیدېږي که بیا دی اوس پر دغه طبیعت خوب نه درته اول وار پرېوځه خدای دې وکړي نیمه دقیقه دغه یې پرېوځه بیا واوره شیخ عبیدالرحمن عزیزي څه اذکار ووایه آیت الکرسي ووایه چې دا د پیغمبر ارشاد ده سړی چې آیت الکرسي ماښام ووایي ته ساره د الله لخوا په امن کې وي الله یې ساتي د ملایکو په وسیله باندې محفوظ وي سړی او دعا وکړه هغه د پیغمبر سنت دعا وکړه اللهم باسمک اموت و احیا یا الله ستا په نامه سره بیدېږم بیا راژوندی کېږم سهار چې راکښېنې چې راپورته شوې دعا ووایه په دغه نیت باندې چې دا د پیغمبر سنت ده الحمدلله الذي احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور هغه الله ته حمد ده چې بیا یې ژوندی کړم وروسته له هغه چې بیده وم مړ وم او الله ته پاڅېدلی دا ګوره عادات دي په دې عاداتو کې بعضې د انسان ضروریات دي لکه بیت الخلا ته تګ ډوډۍ خوراک بیدېدل کښېنستل که په ده کې لږ وخت یعنی زه تاسې ته دا په باور ویلی سئ که یوه میاشت انسان د دغه شي مجاهده وکړي د دغه زندګۍ تمرین وکړي کوشش وکړي له یوې میاشتې بعد بیا که دی دغه طریقه د کولو غواړي که نه غواړي دی به پر دغه طریقې ژوند دا چې اوس موږ نه لاس په واک ده نه پښه په واک ده نه خوله په واک ده نه سترګې په واک دي نه غوږونه په واک دا خو موږ یې له کړي دي دا کنټرول هم پر شي نه ده کړی نه پر پښو کنټرول کړی ده نه پر لاسو کړی نه پر سترګو کړی ده نه دا په خیال کې راتېره سوې ده چې دا